رمضان مبارک د میاشت په حواله سره یو ډیر مهم او ضروري مسله د حیا خلاف ده، لیکن چونکی په دې حواله سره ډیر کسان د غلط فهمي شکار دي. څنګه چې روزه نیول فرض دي دغه شانتي د روزي دا مسائل از د کول هم فرض دي. لہذا په شروع کې اول کې تاسو دا وایم چې تاسو د فیملی سره ناسي ویډیو سکیپ کې یا دغه شانتي کې چری د ماشومان سره ګورل یقیني طور پر د ماشومان لپاره ویډیو نه ده، بلکې چې دا شادي شوه حضرات دي نارینه زنانه خزه خاوند د هغه لپاره دا ویډیو ده ځکه چې د دې مسلې رافي هغه دګيږي. نو بهرحال د رمضان مبارک په میاشت کې اکثر کسان په دې حواله سره د بوس کې چې آیا د خزې سره په یو پالنګ باندې د روزي په حالت کې سملاسه څنګه دي. د هغې نه علاوه کچري بې لباس یو خزه خاوند سملی او د یو بل سره چې د جسم ولګي را ولګي، نو په دغه صورت کې په روزه باندې اثر پریوزي یا نه پریوزي، روزه فاسد کیږي یا نه فاسد کیږي. د هغې نه علاوه روزي په حالت کې بوسو کنار کول یعنی خپل خزه خپلول دغه شان په شونډ باندې خپلول، د هغې نه علاوه د خزې چې کوم پاکستان وغیرہ دي سینی وغیرہ دي هغه د روزي په حالت کې په خپل کې اغسترو آیا د دې سره روزه چې کوم دي ماتيږي یا نه ماتيږي. نو دغه شانتي نور چې مسائل دي ضروری په دې حواله سره اکثر کسان ته پوښتنه کوي. نو یاد وساتئ د رمضان مبارک په میاشت کې روزي په حالت کې ظاهره خبره ده خزه خاون په پالنګ کې سملاسته شي، ظاهره خبره ده کچري خزه خاون په بل باندې کنټرول ساتل شي. نو په دغه صورت کې ظاهره خبر ده سم معنیات شي مکروه هم نه دي بلکې بالکل جایز عمل ده. ها البته کچري خزه خاون ته خطر محسوس کیږي چې یو ځای سملو په پالنګ باندې او خطر محسوس کیږي یعنی هم بستری طرف ته ځي، بیا ظاهره خبره ده بیا مکروه عمل له ځکه چې کم عمل انسان روزه ماتولو طرف ته بي بیا په روزه کې هغه عمل مکروه دی، په کار دره چې خزه خاون الګ سملي. لیکن کچري او تبيبل باندې د کنټرول حاصل وي او بالکل په یو بل باندې اعتماد وي چې مخې ته معاملات نشي بڑاوي دي، نو بیا یقیني طور پر یو ځای سملاسته شي. او دغه شانتي کچري خزه خاون بې لباس سملي، نو بې لباس هم سملاسته شي، لیکن دا مکروه عمل له ځکه چې کچري بې لباس سملي نو د سره جسم دی بل سره ولګي او بیا ظاهره خبره ده انسان بیا مخې ته بڑاوي دي شي. نو دا یو داسې عمل شي دی په ځری باندې انسان مخې ته دي شي، نو په دې وجه باندې مکروه دی. ها البته روزه به نه فاسد کیږي بالفرض او مثال طور پر کچري مخ کې بڑاو شي هم مصریو کې ظاهره خبره ده بیا په هم مصری باندې سو شي، د مصری په حالت کې بیا د روزي قضا هم ده، بیا په دې باندې کفاره هم ده کچري هم مصریو یا دغه شانتي بوسو کنار وغیرہ کې او ظاهره خبره ده بوسو کنار په حواله سره خروج نه ماتي، لیکن کچري بوسو کنار وکي او د دې په ذریعہ باندې د منی اخراج شي یعنی انزال وشي زنانه ته وشي یا نارینه ته وشي، نو په دغه صورت کې روزه ماته شو چې چا انزال شوی دی، لیکن په دې کې صرف قضا ده کفاره به نشته، په دې کې صرف قضا ده کفاره به نشته چې چری د بوسو کنار په حالت کې انزال وشي. د هغې نه علاوه د شونډو حواله سره تاسو شوی دی چې په شونډو باندې بوسول کینو په دې حواله سره دا مکروه عمل له ځکه چې دې په ذریعہ باندې روزه فاسد کیږي. کچري د زنانه چې کوم توکانې دي یا دغه شانتي نارینه توکانې کچري هغه یو بل خلی ته دنه لاړ شي ذرات لاړ شي په دغه ذرات د په وجه باندې روزه چې کوم دي هغه فاسد کیږي. سمجھ کې مخبر راځي دین احتیاط پکار دی. دغه نه علاوه کچري یو خاوند راولي خپل د خزي چې کوم سینې دی هغه په خپل کې واخلي، نو یقیني طور پر دا مکروه عمل له. ها کچري اوس مثال طور پر پدې کې پي چې کوم دي هغه خلی درار شي او دن حلق ته دن شي یعنی دن لاړ شي، په دغه صورت کې د روزه فاسد شو. او کچري پي بګینوي یا پي بګوي او خلی درار شي غوتو کې، نو یقیني طور پر دا د دې سره چې کوم دي روزه مکروه شي البته فاسد کیږي. نو بهرحال پکار دا د رمضان مبارک میاشت کې چې موږ ځان بالکل الګ تلګ کو د روزي په حالت کې کم از کم ځان د داسې اعمال نو وساتو ځکه چې کوم اعمال دا دغه نه دا اندازه لګي چې باید د اعمالو په ذریعہ باندې زما روزه خرابې دي شي. په کار دا چې د روزي په حالت کې ځان د داسې اعمال نو وساتي ځکه چې روزه یقیني طور پر یو داسې عمل چې د دې په ذریعہ باندې انسان تقوا حاصلې طهارت حاصلې صبر تقوی د برداشت چې کوم ماده په موږ تاسو کې پیدا شي. نو دا پس هغه نه پیدا کیږي چې موږ د هر قسم د داسې اعمال نه ځان وساتو لرو چې کم اعمال انسان چې ګناه طرف ته وي، چې کم اعمال بذری باندې انسان روزه خرابېږي فاسد کیږي، په کار دا داسې اعمال مغزان لري وساتو. بهرحال چې تاسو دا مسله راپیښ شي په دغه حواله سره مکمل تفصیل ما تاسو مخه بیان کو چې په کوم حالت کې روزه ماتيږي او په کوم حالت کې روزه نه ماتيږي. بهرحال امید کوم چې مساواه او سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.